تا یو ورځ سوال کړی دی چې یو امام مخکې شي یو کس مخکې شي مانځه ته او هغه سګرټ څکي په ده پسې لمونځ کېږي او که نه نو داسې مسلې موږ سره مخکې ډېرې تېرې شوي دي او داسې سوالونه ډېر شوي دي چې بدعتي پسې لمونځ کېږي او که نه ګناهګار پسې کېږي او که نه موږ ځای په ځای تفصیلي جواب کړی دی خو دلته مختصر جواب چې ذهن کې ساتي هغه دا دی چې کوم سړی سګرټ څکي یا بله ګناه کوي ښکاره نو غوره دا دی چې په ده پسې د لمونځ ونه کړی شي الا دا چې بل څوک نه میلاویږي الا دا چې بل څوک نه میلاوي خصوصا دویمه جمع کې داسې کېږي لکه اوس ترانه نه ورته یو سړي ږیره ږیره خریلی ده ږیره نشته که ږیره خریلی ده ږیره نشته ږیره خریلو کې فرق شته که نشته اوس ږیره نشته قدرتي په ده پسې لمونځ کېږي که نه کېږي نه پسې کېږي خو ږیره خریلې ده نو بیا دلته دا مسله ده جواب حاصل او مختصر جواب هغه دا یاد کړئ چې په مسلمان پسې شاته لمونځ کېږي مسلمان پسې شاته لمونځ کېږي که فاسق دی ګناهګار دی ظالم دی یا په داسې بدعت کې واقع دی چې د هغې د لاسه کافر کېږي نه او شرک ته نه اوړي نو په ده پسې لمونځ کېږي لکه امام دارقطني یو روایت راوړی دی صلوا خلف من قال لا اله الا الله څوک چې لا اله الا الله وایي شاته پسې لمونځ کوئ خو کول پسې غوره نه دي چې بل امام یې لکه اوس مثال کې یو جومات کې امام دی او ږیره وړه کوي ږیره وړه کوي نو غوره دا دی چې ته د پسې لمونځ ونه کړي او په هغه چا پسې راشي چې ږیره نه وړه کړي خو هغوی بل جومات نشته یا هلته تلو کې ډېر مشقت بیا هېڅ خبره لمونځ پسې کېږي لمونځ پسې کېږي یا یو کس ورمخکې شو او پیسې په ځان پسې راکاږي او دا اکثر په دې دویمه جمع کې کېږي نو د مجبورۍ په حالاتو کې د پسې شاته لمونځ کېږي ځکه چې مسلمان دی خو صرف دومره دی چې ګناهګار دی فاسق صحابه کرامو نه ثابت دي هغوی په داسې خلفاو پسې او عمراو پسې شاته لمونځونه کړي دي چې هغوی به ظالمانو او ښکاره ګناهونه به یې کول هغوی پسې بیا هم شاته لمونځونه کړي دي نو لمونځ کېږي خو که چېرته بل امام میلاویږي چې هغه دغه ګناهونه پکې نه وي د کوم چې دی رور یاد کړي دي یا نور ګناهونه نو په هغه پسې لمونځ کول پکار دي والله اعلم